أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو پوهیږئ چې د علم د فضیلت دلایل خورا ډیر او پر څو قسمه دي، چې ځینې د قرآن مجید، ځینې د تورات، ځینې د زبور، ځینې د انجیل، ځینې د احادیثو او ځینې د آثارو څخه دي. ورونو، تاسو پوهیږئ چې زه ولې په دغه باره کې بحث او خبرې کوم او خلق و دغه بنیادی او اساسي موضوع ته متوجه کوم. د دغه بحث او مضمون د اختیارولو د پاره دوه عمده علت او سبب موجود دي. اول، نن ورځ زموږ د اسلامي ټولنې تقریبا ټول افراد داسې سوه چې هغه واقعي فضل او همیشني خیر ته چې د انسان په اخروي ژوند پورې تعلق لري، هغه ژوند چې پس له مرګه شروع کیږي او هیڅ پای او انتها نه لري، دغه ژوند ته انسانان هیڅ نظر نه کوي. د اخروي ژوند په بدل کې ټوله توجه و دنیوي او بې بنیاده ژوند ته اړول سوې ده. مقصد او هدف مو دا دی چې زه او زما اولادونه فقط باید پیسې وګټو. د دینی او شرعي علومو د زده کړې پر ځای مو وهغه بشري علومو ته لکه ډاکټري، ساینس، ټکنالوژي، انجینري ته توجه کړې ده، چې هغه هم فقط د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر موږ ورکشوي، او یا خو د هغه علومو څخه هم بې برخې یو، یوازې د خرڅولو او رانیولو تجارتي ژوند را پاته دی. او په دغه ترتیب سره مو دینی تعلیم او علما ورځ په ورځ کمیږي. دوهم، که چیرې بیا هم داسې ډېر لږ کسان پیدا سي چې دغه دنیوي ګټې د نظره وباسي او خپل اولادونه د شرعي علومو د زده کړې دپاره وګماري، خو نن ورځ داسې حالات منځته راغلي دي چې د کفري او اسلامي حکومتو د طرفه د علماو او دیني مبلغینو پر ډلو قسم قسم نومونه ایښول کیږي، په یوه او بل تهمت سره په بندیخانو ننیستل کیږي، چې د دغو دوو عملیو په نتیجه کې اسلامي نړۍ د علم او علماو څخه خالی کیږي. حال دا چې علما ورثة الانبیاء دي، نو کم قوم او ملت چې دینی علما و نه لري حتما یې دین پایماله او خرافات په ګډیږي، چې په نتیجه کې د الهي غضب په الهي غضب گرفتاره کیږي او هغه آخرت د لاسه ورکوي کم چې د جنتو امیدونه یې درلودل، او هغه دین چې د 1400 کلو په جریان کې موږ ته په وینو او سرښندنه، تکالیفو او زحمتو صحیح سالم را رسېدلی دی، مفت به د لاسه ورکو او ابدي دوژخ به مو په نصیب سي، العیاذ بالله. نو ځکه د دغه اوسنۍ سلسلې په نشرولو سره خپل مسلمان ورونه متوجه کوم چې علم څونه شریف، فاضل او کامل صفت دی. پام کوئ چې دین په دنیا خرڅ نه کوي، ذلت تر شرف اختیار نه کوي، حتما خپل ځانونه او اولادونه د دینی علومو و تعلیم ته فارغه کوي. که څه هم په دغه کار کې تاسې ته ځینې دنیوي تاوانونه پیښ سي، خو اخروي ګټې په نظر کې ونیسئ او د دغې سلسلې په ویلو یا اوریدلو سره به تاسې ته د علم عظمت در معلوم سي. ورونو، که څه هم د مقدمې دپاره
ډېرې خبرې او مثالونه لرم، خو تر هغه به تیر سم او په اصلي مقصد به شروع وکم. اول به هغه دلایل چې د علم د فضیلت په باره کې په قرآن مجید کې راغلي دي درته بیان کم. ورونو، که څه هم په قرآن مجید کې د دغه قسم څخه ډېر زیات دلایل موجود دي، خو زه به په دغه مختصر بحث کې فقط لس دلیله درته بیان کم. د علم پر فضیلت اول قرآنی دلیل دا دی. الله عز وجل د سورت فاطر په 28 نمبر آیات کې فرمایي: انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی بشکه چې د الله عز وجل د بندگانو څخه هغه پوه او عالم خلق د الله عز وجل څخه بیریږي. هغه کسان چې د الله تعالی په عظمت او جلال، د آخرت په بقا او دوام، د دنیا په فنا او اتمام پوهیږي. هغه کسان چې د الله تعالی د احکامو او لارښوونو تحصیل کوي، هغه د الله تعالی څخه بیریږي. یعنی بیل علماو بل څوک د الله عز وجل څخه نه بیریږي. او د سورة البینه په 8 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. یعنی د رب عز وجل پنیز د دوی بدله او جزا ابدي جنتونه دي، چې دغه جنتو تر قصرو او درختو لاندې د اوبو، شیدو، عسلو او پاکو شرابو ولې بهیږي، او تل همیشه به دوی په دغه جنتو کې وي. الله عز وجل به د دوی څخه راضي وي او دوی به د الله عز وجل څخه راضي وي. ورونو، دغه ابدي جنتونه او نعمتونه د چا دپاره دي؟ دغه پوښتنې جواب په خپله الله عز وجل وایي او په وروستني آیات شریف کې فرمایي: ذلک لمن خشی ربه، یعنی دغه ټول جنتونه او نعمتونه د هغه چا دپاره دي چې د خپل رب څخه بیریږي. یعنی جنت او نعمت هغه چا لره دي چې د په زړه کې د الله عز وجل څخه بیره وي. او په هغه اولنی آیات کې تاسې ته معلومه سوه چې د الله عز وجل څخه څوک بیریږي؟ علما. نو د الله عز وجل په قول جنت د چا دپاره سو؟ علماو لره. او بیا هم الله عز وجل د سورة الرحمن په 46 نمبر آیات کې فرمایي: ولمن خاف مقام ربه جنتان، یعنی هغه څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي هغه لره 2 جنت دي، چې د دغو جنتو صفتونه په وروستنیو آیاتو کې ذکر شوي دي. نو ورونو، د هغه اول آیات شریف څخه دا معلومه سوه چې بیل علماو بل څوک د الله عز وجل څخه نه بیریږي، او د وروستنیو 2 آیاتو څخه دا معلومه سوه چې جنت بیل هغو کسانو څخه چې د الله عز وجل څخه بیریږي بل چا لره نسته. نو د دغه تلاوت سوو آیاتو نتیجه دا سوه چې بیل علماو بل چا لره جنت نسته. او عینا دغه مقصد یا معنا چې په قرآن مجید کې ذکر شوی ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطهره احادیثو کې هم راغلی ده، لکه څرنګه چې په حدیث قدسی کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې رب العزت جل جلاله وفرمایل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع امنين فإذا أمنتني في الدنيا أخفيناه يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. یعنی زما په عزت او زما په جلال قسم وي چې زما پر بنده به 2 بیرې جمع یا یو ځای نکم او نه به 2 امنه پر جمع کم. که زما څخه په دنیا کې په امان وي، یعنی زما څخه په دنیا کې ونه بیریږي، په قیامت کې به هغه وبیروم، او که زما څخه په دنیا کې بیریدی، په قیامت کې به هغه په امان کم، بیغمه او بیبیر بکم. نو علما چې په دنیا کې په نص قرآنی سره د الله عز وجل په قول سره د الله عز وجل څخه بیریږي، دوی به په قیامت کې په امان وي. لکه څرنګه چې دغه خبره د قرآنی آیات څخه معلومه سوه او تاکید یې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث شریف سره وسو. د دغه خبرې صحت په عقلي دلیل سره هم معلوم او ښکاره دی. ځکه هر وخت چې یو څوک رب پیژندونکی سي، په عقلي دلایلو سره په دې پوه سي چې الله عز وجل په پوره علم سره عالم دی، په ټولو کلیاتو او جزئیاتو خبر دی، په پټو
او ښکاره کارو خبر دی، نو دغه سړي ته دا شک نه پاته کیږي چې بنده چې هر کار کوي که په پټه وي که په ښکاره، هغه ټوله و رب العزت ته ور معلوم دی او په خبر دی. او دغه رنګه یو څوک هغه وخت الله پیژندونکی دی چې دی په دې پوه سي چې الله عزوجل پر ټولو کارو قادر دی، او یو څوک هغه وخت رب پیژندونکی دی چې پوه سي چې الله عزوجل د دې څخه پاک او منزه دی چې د ده جل جلاله یو کار دی لوبې عبث یا باطل وي. لکه څرنګه چې الله عزوجل د سورة صاد په 28 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، یعنی دغه آسمان او مځکه او ټول هغه مخلوقات چې د مځکې او آسمان په مابین کې دي په باطل سره موږ نه دي پیدا کړي، بلکې د دې دنیا نتیجه آخرت دی. نو ځکه انسان ته دا لازمه ده چې د دې دنیا په ژوند کې د آخرت دپاره ګټه وکړي، او هغه داسې چې انسان باید د خپل نفسي خواهشاتو متابعت پریږدي، د حق او عدل پر اصولو ثابت او قایم واوسیږي، د خالق او مخلوق سره خپل معامله په صدق، اخلاص او ښه ډول سره ولري. انسان باید دا ګمان ونه کړي چې فقط دغه دنیوي ژوند دی چې په خوړلو، چښلو، چړچو او میلو سره یې پای ته رسوم، او تر هغه وروسته نه حساب شته، نه کتاب، نه ثواب شته، نه عقاب. دغسې خیالات د کفارو او جهالو دي. او بیا هم الله عزوجل د سورة الانبیاء په 14 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، یعنی آسمان او مځکه او هر هغه مخلوقات چې د دوی په مابین کې دي موږ د لوبو او وخت تېرولو په خاطر نه دي پیدا کړي، چې د دوی پر پیدایښت دي یوه ګټه او مصلحت نوی مرتب. په دې کې حتما حکمت او صحیح غرض موجود دی چې عالم او عاقل انسان ته ښایي چې د عالم د خلقت په غرض او مقصد وپوهیږي. دنیا تش د لوبو او تماشا ځای ونه بولي، بلکې ښه وپوهیږي چې دنیا د آخرت دپاره پیدا کړه سوې ده. د هر نیک او بد عمل جزا او سزا د ذرې ذرې حساب کېدل یوه حقه، حتمی او ضروري خبره ده. ورونو تاسې پوهیږئ چې عبث یا باطل کار کول د جهل یا عجز یا بخل څخه کیږي، مګر څرنګه چې د الله عزوجل د پاره عجز، جهل او بخل محال دي، دغه رنګه د الله عزوجل په کارو کې هم عبث او باطل کار محال دی. نو کوم وخت چې انسان په دې پوه سو چې زما رب عالم دی، په ټولو هغه کارو خبر دی چې زه کوم، او زما رب قادر دی چې زما د ټولو اعمالو جزا پوره و ما ته راکړي، او زما رب عادل دی، ظلم یې نه خوښ دی او نه په راضي کیږي. وما ربک بظلام للعبید. نو هر هغه څوک چې په دې ټولو مسائلو په یقین سره پوه او عالم سو، نو خامخا د په زړه کې د خپل رب څخه بیره او خوف ځای نیسي. نو خود عالم د الله جل جلاله څخه بیریږي، او هر هغه څوک چې د دغو واقعاتو او مسائلو څخه جاهل او بې خبره وي، دا ممکنه نه ده چې د په زړه کې دي د الله عزوجل څخه بیره ځای ونیسي. نو د دغو معلوماتو په ترڅ کې دا معلومه سوه چې د الله عزوجل څخه بیره بېله د عالم د زړه څخه بل ځای قرار نه نیسي، او جنت هم بېله هغو کسانو څخه چې د الله عزوجل څخه بیریږي بل چا لره نه دی. ځکه هر څونه چې په زړه کې بیره ډېره وي، پر هغه اندازه د ګناهو څخه لرېوالی وي، او هر څوک چې داسې سو جنت ته به د هغه نصیب وي. نو په عقلي دلیل سره هم دا ثابته سوه چې هر څوک د الله عزوجل په صفاتو ډېر خبر وي، د الله عزوجل څخه د هغه بیره هم هغو نه ډېره وي. نو د دغو مقدمو څخه دا ثابته سوه یو انسان چې هر څونه ډېر عالم وي، پر هغه اندازه به جنت ته ورنږدې وي، چې دا د علم د فضیلت دپاره ډېر لوی دلیل دی. او د علم پر فضیلت دوهم قرآني دلیل دا دی. ورونو د ډیرو مفسرونو په قول اول آیات چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شوی دی، هغه د الله عزوجل دا قول دی چې فرمایي اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اول به دغه تلاوت سو آیاتو ترجمه درته بیان کم، او بیا به هغه مقصد درته بیان کم چې د علم پر فضیلت دلالت کوي. ورونو
د حرا په غار کې د اول وار د پاره جبريل عليه السلام و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او دغه 15 آیات د رب العزت د طرفه ورته تلاوت کړ چې د دغه واقعې پوره قسم په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې درته بیان کړی ده خو اوس یې ترجمه ته متوجه سي اقرا باسم ربك الذي خلق ووایه اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په برکت د نامه د رب خپل هغه رب چې ټول مخلوقات پیدا کړی دي خلق الانسان من علق انسان یې د وینو د غټي څخه پیدا کړی دی علق یعنی د وینې غټي اقرا وربك الاکرم ووایه اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم حال دا چې ستا رب ډیر لوی کریم دی الذي علم بالقلم هغه رب چې انسان ته په قلم سره ښوونه کړې ده علم الانسان ما لم يعلم انسان ته د هغو شیانو ښوونه کړې ده چې دی نه په پوهېدی ورونو دا صرف د تلاوتو آیاتو د لفظ ترجمه و تر نور تفصیل یې تیریږم او په هغه خپل مقصد شروع کوم هغه دا چې د دغو آیاتو پر ظاهري لفظ دا سوال کېدلی شي چې په خبرو کې باید مناسبت او نږدېوالی وي او په دې آیاتو کې دوه خبرې یاد شوي دي اول دا چې عز وجل فرمایي انسان مو د علق د وینو د غټي څخه پیدا کړی دی دوهم دا چې پس له هغه څخه چې انسان ناپوه او نادان وو پوه او دانا مو وګرځاوه اوس نو د وینې او علم په مابین کې هیڅ مناسبت نشته خو د دې سوال جواب دادی چې د دغو دوو صفتو په مابین کې ډېر عمیق دقیق او شریف ارتباط او مناسبت پروت دی هغه دا چې د انسان اول حالت علاقه د وینې غټۍ دی چې هغه تر ټولو شیانو خوار او ذلیل دی او د انسان آخر کار پوهه او علم دی چې د موجوداتو په حقایقو پوسي چې دا حالت بیا تر ټولو لوړ او شریف حالت دی نو دا داسې مثال لري لکه الله عزوجل چې فرمایي اے انسان ستا اول حال علاقه دی هغه چې تر ټولو کښته او ذلیله مرتبه ده او آخر کار دی علم او حکمت دی هغه چې تر ټولو مشرفه او لوړه مرتبه ده نو څرنګه چې ته د هغه کمترین حال څخه و دغه شریفترین حال ته ورسېږې نو خامخا دغه علم قدرت او مشیت ستا دپاره قاطع دلیل دی چې د دغه کار په صانع پسې وګرځې الله عزوجل دلته د انسان دوه حالت ذکر کړه چې یو یې کمترین او ذلیلترین حالت دی او بل یې مشرفترین او مکرمترین حالت دی اوس چې دغه آیاتو په مابین کې دغه دقیق ربط معلوم سو نو دا معلومه سو چې د انسان دپاره هغه مشرفه مرتبه او لوړه درجه علم دی او د علم پر فضیلت دریم قرآنی دلیل دادی چې رب العزت جل جلاله وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي قل ربي زدني علما یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووای ای زما رب زما علم زیات که چې د بل هیڅ په باره کې داسې امر نه دی راغلی یعنی الله عزوجل خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بل هیڅ په متعلق نه دی امر کړی چې د هغه د ذاتوالي غوښتنه دی وکي بل علم نو دا معلومه سو چې د انسان د پاره هغه لوړ او بهترین صفت علم او پوهه ده قتاده رحمه الله چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی وای که علم لره پای وای که علم آخر او انتها درلودلای وهغه درجه ته به نبی الله کلیم الله موسی علیه السلام رسیدلی وای او که موسی علیه السلام د علم و آخر ته رسیدلی وای خضر علیه السلام ته به د علم د زده کولو د پاره نور تلای او هغه ته به نه ویلای هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا یعنی موسی علیه السلام و خضر علیه السلام ته وویل ایا زستا متابعت وکم په دې شرط چې وشه ماته هغه علم چې وتا ته درشول سوی دی څرنګه چې موسی علیه السلام د هغه خپل لوړ مرتبه سره د علم و آخر ته نو رسیدلی نو دا معلومه سو چې علم لره هیڅ کله پای او آخر نسته نو الله عزوجل خپل رسول په دې سره امر کوي چې قل ربي زدني علما ورونو د علم پر فضیلت سلرم قرآنی دلیل دادی څرنګه چې پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله عزوجل فضلونه او احسانونه ډیر زیات دي خو بیا هم الله عزوجل د یو احسان په باره کې نه دی فرمایلی چې هغه عظیم دی خو فقط
د علم او اخلاقو په باره کې یې فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. یعنی دغه الله درښوولي دي تا ته هغه خبرې او شیان چې ته په هغه نه پوهېدلې، او دوی فضل، احسان او رحمت د الله پر تا ډېر لوی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښو اخلاقو په باره کې عز وجل فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه چې ته یې پر ډېرو لویو او ښو اخلاقو باندې. نو دا معلومه سوه چې تر علم او ښو اخلاقو بل هیڅ صفت کاملتر او فاضلتر نسته، چې اول یې علم دی او دوهم یې ښه اخلاق دی. د علم پر فضیلت پنځم قرآني دلیل دا دی چې الله عز وجل ټوله دنیا لږ بللې ده او فرمایي قل متاع الدنیا قلیل. یعنی ووایه چې د ټوله دنیا اسباب او سامان، فایدې او لذتونه لږ دي. او دا خو در معلومه ده چې د ټوله دنیا څخه به د یوه سړي حصه ملک او جایداد نسبت و ټوله دنیا ته څونه وي؟ ډېر لږ. مګر الله عز وجل د علم او حکمت صفت په ډېر سره کړی دی او فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. یعنی کم چاته چې علم او حکمت ورکړه سوی وي خامخا و هغه ته ډېر خیر ورکړه سوی دی. نو دا ثابته او معلومه سوه چې ډېره او ټوله دنیا بیا هم لږ ده او لږ علم ډېر زیات دی. بل دا چې دا معلومه خبره ده چې علم او حکمت د روح او روحانی لذتو او خندو څخه دی او دنیا د جسمانی او بدنی لذتو څخه ده. او دا خو ثابته خبره ده چې روحانی لذتونه تر جسمانی لذتو او بدنی راحتو ډیر ښه او بهتر دي. او دغه باریکی چې موږ د قرآن مجید څخه راویستل په عقلي دلیل سره هم ثابته او روښانه ده، ځکه چې دنیا او د هغې لذتونه د جسد او شهواتو د استراحت او آسایش دپاره دي، خو علم او حکمت د رب العالمین د رضا دپاره دي. پس نو څونه تفاوت چې د رب العالمین د رضا او د شهواتو د رضا په مابین کې موجود دی، هغونه فرق د روحانی لذاتو چې علم او حکمت دی او د جسمانی لذاتو په مابین کې موجود دی. د علم پر فضیلت شپږم قرآني دلیل دا دی چې الله عز وجل د سورة الزمر په 9 نمبر آیات کې فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي د علم خاوندان دي او هغه کسان چې نه پوهیږي جاهلان دي؟ بلکې هیڅ کله نه دي سره برابر. او بیا د سورة الرعد په 14 نمبر آیات کې فرمایي قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. یعنی ووایه ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا ړوند او لیدونکي سره یو شی او برابر دي او کرونا او تاریکی سره برابر دي؟ هیڅ کله نسی سره برابرېدلی. او بیا عز وجل د سورة المائده په 3 نمبر آیات کې فرمایي قل لا يستوي الخبيث والطيب. یعنی خبیث چې حرام دي او طیب چې حلال دي هیڅ نسی سره برابرېدلی، چې دغه دوه لفظه د طیب او خبیث عام دي. یعنی بد او ښه، حلال او حرام، پاک او ناپاک، صالح او طالح، کافر او مسلم، صادق او کاذب، عالم او جاهل ندي سره برابر. او بیا رب عز وجل په سورة فاطر کې فرمایي وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. یعنی ړوند او بینا ندي سره برابر او نه تاریکه او رڼا سره برابر دي او ندي سره برابر سایه او تود باد، یعنی جنت او دوزخ. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. او نسره برابرېږي ژوندي یعنی علما او نمړي یعنی جاهلان. لکه څرنګه چې د خبیث او طیب په مابین کې هیڅ نسبت نشته، د ړانده او بینا په مابین کې هیڅ نسبت نشته، د نور او تاریکیو د جنت او دوزخ په مابین کې هیڅ نسبت نشته، دغه رنګه د پوه او ناپوه، دانا او نادان، عالم او جاهل په مابین کې هیڅ نسبت نشته.
د علم پر فضیلت اوم قرآني دلیل دا دی چې الله عزوجل په دوو مبارکو آیاتو کې علماء کرام په دوهمه مرتبه کې یاد کړي دي، خو بیا په دوو نورو مبارکو آیاتو کې دغه اوله واسطه د مابین څخه ایسته کړې ده او د خپل مبارک ذات تر یادولو وروسته بې له علماو بل هیڅوک نه دي یاد کړي. هغه اول دوه آیاتونه داسې دي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 18 نمبر آیات کې فرمایي: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. په دغه مبارک آیات کې الله عز وجل د خپل عزتمن ذات تر یادولو وروسته ملائکه یاد کړي دي او پس له ملائکو څخه علما یاد کړي دي. او بیا هم الله عز وجل د سورة النساء په 50 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی ای مؤمنانو د الله جل جلاله امر ومني او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر ومني او د حکم د خاوندانو امر ومني. الله عز وجل اول خپل مبارک ذات یاد کړی دی او بیا خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم یاد کړی دی او بیا اولو الامر یاد کړی دی چې د اولو الامر څخه مقصد علما دي، ځکه چې د پاچاهانو او رئیسانو اوامر او حکمونه باید د علماو د قلم تر حکم لاندې وي، مګر د علماو قلم د پاچاهانو او رئیسانو د حکم او تیغ تابع نه وي. نو واقعي اولو الامر علما دي، ځکه علما هغه ډله ده چې په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حکم کوي او دغه رنګ ډیر مفسرین د صحابه کرامو او تابعینو څخه د اولو الامر ترجمه په فقهاو علماو سره کوي. مګر هغه دوه آیاتونه چې په هغو کې الله عز وجل اول خپل مبارک ذات ذکر کړی دی او بیا یې علما یاد کړی دي په داسې ډول سره دي. اول الله عز وجل د سورة آل عمران په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. یعنی د مشابهات آیات په تعویل بیل الله جل جلاله بل څوک نه پوهیږي او هغه کسان چې په علم کې راسخه پرمختیا لري. نو دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل خپل ذات یاد کړی دی او بیا یې علما. او دوهم آیات شریف هغه چې الله عز وجل د سورة الرعد په 43 نمبر آیات کې فرمایي: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه چې زما پر پیغمبري د الله عز وجل شهادت کافی دی او د هغه چا شهادت کافی دی چې د الله عز وجل پر کتابو عالم وي. دلته هم د الله عز وجل تر مبارک ذات ورسته هغه څوک ذکر کړی شوی دی چې علم الكتاب ورسره وي. نو دغه دوه آیاتو څخه دا معلومه سوه چې د مخلوق افضل درجه او د محدثاتو کامل ترینه مرتبه بیل علم او معرفته بل شي نه دی او نه په بل شي کې دغه لوړ صفت پیدا کېدلی شي. او د علم پر فضیلت اتم قرآنی دلیل دادی چې الله عز وجل د سورة المجادله په 11 نمبر آیات کې فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یعنی الله عز وجل ستاسو څخه هغه کسان وړوي چې ایمان راوړي دي او په خاص ډول سره هغه کسان چې ودوی ته علم او پوهه ورکړل شوی وي په درجو او مرتبو کې وړوي. پس نو هغه درجه چې اهل علم ته حاصل دي د اهل ایمان تر درجو ډیری دي، ځکه د درجات لفظ د جمع دی چې په هغه کې د شمول پر قسم د درجو ټول انواع او اقسام شامل دي. نو دا معلومه سوه چې ټول هغه درجه چې په هغو کې ثواب او الله عز وجل ته نږدېوالی موجود وي هغه علماو لره دي، ځکه چې والذین اوتوا العلم درجات ټول درجه او مرتبه د درجات تر لفظ لاندې کیږي. نو دا لازمه سوه چې د اهل علم درجه د نور ټول صفاتو د خاوندانو تر درجو کامل او پوره دي. د علم پر فضیلت نه هم قرآنی دلیل دادی کوم وخت چې الله عز وجل د سلیمان علیه السلام د حال حکایت کوي او فرمایي چې سلیمان علیه السلام وویل: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. یعنی ای زما رب ما ته بخښنه او مغفرت وکړه
او ما ته داسې پاچهي راکه چې تر ما وروسته بل هیڅ چا لره نه ښایي، یعنې داسې سلطنت راکه چې بې له ما و بل هیڅ چا ته ور نه کړه سي. د سلیمان علیه السلام دغه دعا قبوله سوه او الله عز وجل د ده په باره کې فرمایي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، یعنی ټول عالم د ده په فرمان او اطاعت کې وو، حتی بعد د ده په امر سره چلیدی. الله عز وجل انس او جن د ده فرمان برداره وګرځول. خو سلیمان علیه السلام په دغه ټوله پاچهي په هغه اندازه فخر نه دی کړی لکه څرنګه چې په دې سره فخر کړی دی چې د مرغانو په ژبه پوهېدی. او سلیمان علیه السلام وایي یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، یعنی ای خلقو موږ ته د مرغانو خبرې راښول سوي دي. پس دا معلومه سوه چې د مرغانو په ژبه پوهېدل و سلیمان علیه السلام ته د مشرق او مغرب تر پاچهۍ بهتر او لوړ معلومېدل. حال دا چې د مرغانو په ژبه پوهېدل تر دې اضافه علم نه دی چې یو مرغه به آواز وکړي، سلیمان علیه السلام به په پوهېدی چې دی څه وایي. نو کم وخت چې دغه لږ علم د مشرق او مغرب تر پاچهۍ ښه او بهتر دی، نو د هغه چا به څونه شرف وي چې د حق سبحانه وتعالی پر ذات او صفاتو علم لري او په پوهیږي. د علم پر فضیلت لسم قرآني دلیل دادی کم وخت چې ملائکو د آدم علیه السلام د خلق یا پیدا کولو په باره کې وویل لطفا فتا واړوه.